من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. والمطلقات او طلاق شوی خزی یتربصن انتظار بکئی بأنفسهن فخپل زانونو سرا ثلاثه قروء دریو حیزو پوری ولا يحل او ندی جائز لهن دا اغید پارا ان یکتمنا چپٹ کری ما خلق اللہ سچ پیدا کری دی اللہ تعالی فی ارحامہن دا غیب رحمنو کے ان کننا کچر غی یؤمننا ایمان راوڑی باللہ اللہ تعالی باندے والیوم الآخر او برز آخرت باندې وبعولتهن او د هغې خاوندان احق زیاد حقدار دي بردهن په بیرته راوستو د دوی فی ذالک په دې موده کې ان ارادو کچر اراده لري دوی اصلاح د اصلاح ولهن او خذر را حقون دی مثل الذي بشان د اغیج علیهن بدی خذدی بالمعروف وخطرک وللرجال او سړولا علیهن بدوی باندې درجه اوچتواله ده والله او الله تعالی عزیز حکیم زبردست او د حکمت خاوند. سورہ بقرہ 28 رکوع دې مکمل شو. آیت نمبر 228 نننی درس کے شامل ہے. د دې ځای نه د طلاق او د عدت د نکاح او د رضاعت دا مسائل شروع شو. چونکہ شاطنی آیتونو کې د طلاق خبر رااله نو ډومبۍ مسله هم د طلاق نه الله رب العزت شروع کړه. څنګه چې پرون مونږ وې حلال سيزونو کې الله رب العزت تا ټول کې ناخوخه او ناپسندیده هغه طلاق الله جل جلاله دا هرگز نه غواړي چې د ښځې او د سړي په میانځ کې تفریق پیدا شي، جدائی راشي، بلکہ نکاح
دا یو داسې حکم دی چې دې کې د همیشه ساتلو او همیشه دا تعلق جاری ساتلو دا شرط یو کس په دې اراده نکاح کوي چې یو څو ورځو لا یو څو کلونو لا یا سمودی له نکاح کو دا نکاح کې دا شرط باطل بلکې نکاح دا د همیشه د پاره ځکه الله رب العزت او داغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا نه غواړي چې د خزه او سړی په منځ کې جدای راشي ډېر ناگزیر حالات وي چې راغیدن نه کیږي او جوړ نه پیدا کیږي او داسې حالات راشي چې هغه کې یو ځای ساتل او یو ځای اوسېدل دا چې نو ناممکن شي هغه صورت کې بیا د طلاق اختیار الله رب العزت نارینه د پاره یې خله او زنانه کې جدای غواړي نو د هغې دپاره د خلع طریقې کار طلاق نارینه سره د الله د طرف نه یو اختیار دی او د دې یو حد د دې څه طریقې کار حد دا دی چې زیات نه زیات دی 3 طلاق ورکول دینه مخکې به مشرکین او عربو سلسل طلاق ورکړ او بیا به چې رجوع او زنانه به ځان سره هغه شان د ساتله لکه چې څنګه د نکاح نه بعد والله رب العزت یو دغه ظلم او ناروا ظلم دا الله رب العزت ختم کړ او دې کې د زنانو د حقوق خیال وساتو نو ځکه اوس زیات نه زیات هغه 3 حق دي یو نارینه سره د خپل زنانو جدای لپاره او هغه کې هم سنت طریقه دا ده چې کله زنانه پاک وي یعنی داغه هغه خاص ایام نه نو په دغه پاکۍ کې طلاق ورکول وکړ او هغه پاکۍ کې چې طلاق ورکړې شي نو هغه نه پس هغه سره تقریبا د 3 میاشتو ټیم هغه ته دې آیت کې ویلې شو ثلاثه قروء یعنی 3 ځله چې ماهواري هغه ته راشي نو دا بیا آزاد ده او دې کې دنه کداغه نارینا خپل زنانه سره رجوع او وینا سره یا صحبت سره نو دواړو طریقو سره دا د دوباره فزلا ولې چې دې آیت کې الله تعالی وی وبعولتهن احق بردهن الله تعالی نارینه لدا اختیار ورکړ چې بیا زنانه غواړي او نه غواړي دې تریو هیزو کې دنه کچري یو دې سره رجوع وکړه نو دا بیا د فزلا او د بیبي دا ها دومره دی چې اوس دې سړی سره د یو طلاق اختیار کم شي 3 طلاقو کې یو طلاق ورکړ نو اوس ور سره رجوع کولو نه بعد د سره صرف 2 طلاقونه پاتې شو او کچاري دا 3 هیزه تیر شو نو هغه نه پس دا زنانه آزاد دا اوس دغه نارینه سره دوباره اوسېدل غواړي نو دوباره به نکاح کیږي او هغه کې گواهان به گواهی ورکړي او چې څنګه مخکې نکاح منعقد شوی به هم هغه شانتي نکاح وي او قبل ځای کې کوي دغه طریقه وي او که چېرې دې ډومبي سړي سره ډومبي خاوند سره دوباره نکاح کوي اوس هغه سره د طلاق 2 اختیار باندې پاتې هغه یو طلاق هغه ورکړی دی اوس دوباره د 3 طلاق نشي استعمالول دا طلاق چې هغه کې انسان رجوع کول شي دي ته طلاق رجعي وي یعنی رجوع والا طلاق دا 2 طلاق دي چې مخکینه آیت کې را روان دي بیا مشرکینو کې او عربو کې دا هم یو بد خصلت و چې زنانا د دې د پاره با خپل ځان به پټ ساته او پدی لالچ کې چې بل کس سره نکاح وکړي
غلط بیانی به کوله ثلاثه قرون درې هیڅو چې کوم شرط وو هغې باندې به کله صرف یو میاشت تېره شوه او هغې به وایي چې ما ته 3 ځله ماهواري راله نو هغې به بل نکاح لپاره او بعض اوقات هغه به حالت حمل کې وه او هغې به چې نو ووایي چې زما حمل نشته او بل خاوند بل کس سره به یې واده وکړو په دې لالچ کې چې زما کوم اولاد وشي د دې پرورش هم هغه بل سړی وکړي چې چا سره دا منسوب شي که چېرې دې وي چې دا د ډوډۍ خاوند اولاد دی نو دویم خاوند به بیا د هغه پرورش نه کوو د دې دپاره هغې به چې نو غلط بیاني وکړه الله تعالی د دې دواړو څیزونو نه زنانه منې کړې که چېرې تاسو ایماندار یې په الله او په رسول او په آخرت باندې ایمان لرئ نو تاسو له پکار دی چې حالت حمل کې او که حالت حیض کې د دې دواړو وضاحت وکړئ او ووایئ دپاره دې چې دا ستاسو د 3 حیضو دا کوم عدت دی دې مودې ته عدت ویلی شي عدت ستاسو پوره شي نو هغې کې که دا خاوند رجوع کول غواړي او که نه ازادول غواړي نو دواړو طریقو سره دا کېدی شي او بله خبره دا ده چې هغه زنانه چې حالت حمل کې ده د هغې دپاره دا عدت 3 میاشتې یا 3 حیضه نه دی بلکې د هغې دپاره چې کله د هغې ماشوم وشو د هغې عدت ختم شي که د طلاق ورکولو نه بعد په 2 ورځ د هغې ماشوم وشو د هغې عدت ختم دغه شانتې یو نارینه دی هغه وفات شو او د هغه بیبي پاتې شوه د هغې عدت چې مخې ته را روان دی 4 میاشتې او 10 ورځې دی خو که چېرې د هغې اولاد وشو په بله ورځ د هغې اولاد وشو د هغې عدت ختم شو نو د حامله دپاره چې هغه جدا عدت دی او مطلقه دپاره یعنی طلاق یافته دپاره جدا عدت دی بیا هغې نه بعد الله تعالی په دې 3مه جمله کې وایي چې خاوند دپاره دا اختیار دی که چېرې دی رجوع کول غواړي واپس بیرته هغه خپل ځان سره ساتل غواړي نو دته مکمل اختیار دی اگر چې زنانه هغې کې انکار دی ولې نه کوي خو دې کې یو شرط الله تعالی یې ښه ان ارادو اصلاحا که چېرې صحیح طریقې سره دی ژوند تېرول غواړي د تکلیف او د اذیت رسولو دپاره دا کار هرګز دی ونه کړي که چېرې دی دا باور لري چې دې سره به اوس زما تعلقات ښه وي او زه ښه طریقې سره خپل ژوند تېرولی شم دا به هم زما حق پیژني او پوره کوي او زه به هم د دې حقوق ادا کوم په دې صورت کې خو د هغه رجوع وکړي او که چېرې نه نو بیا دې دا 3 حیضو ته پرېږدي چې دا ازاده شي او بل ځای کې هغه نکاح کول غواړي نکاح دې وکړي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الله تعالی ارشاد فرمایي چې اے نارینهو صرف ستاسو حق په هغې نه دی بلکې د دې زنانو هم حق دی په تاسو باندې ولې چې انسان چا باندې حق لري نو د هغې انسان هم په ده باندې حق دی چې کوم د ده حق دی هغه د بل فرض دی او چې کوم د بل حق دی هغه د ده فرض دی د زنانو نان نفقه خوراک لباس پوشاک هغې له کور د کور نه مراد یو داسې کمره چې هغې کې هغه د ټول خاندان نه جدا خپل مرضی سره وخت تېرولی شي کچن او باتروم هغې سره دا چې د زنانه حق دی دا به نارینه ورکوي او دغه شانتې د دې علاج معالجه د دې اخراجات هغه ټول په نارینه باندې نو څنګه چې د نارینه په زنانو باندې حق دی دغه شانتې د زنانو حقوق دي چې هغه به نارینه ادا کړي وللرجال علیهن درجه ها دا حقونه خو د دواړو په یو بل دي خو فضیلت الله تعالی نارینه له ورکړي دا یو انتظامي امر د کور انتظام چلولو دپاره ظاهره ده یو مشر څنګه چې ریاست دپاره علاقې دپاره یو مشر 2-3 مشران دي دغه شانتې د کور انتظام چلولو دپاره چونکې الله تعالی صلاحیت طاقت او توانایي هغه نارینه له زیاته ورکړې
د بهر امور د دپ د پارا کول دا زیات مناسب نو ځکه الله جل جلاله دلا په زنانه باندې فضیلت ورکړ او د دې مخې ته پنځمه سپاره کې بوایو چې الله تعالی دله دا حق ځکه ورکړی چې د نان نفقې ټول ذمہواری هغه الله تعالی د نارینه او حقوقو باندې اخلي. والله عزیز حکیم. الله تعالی خو ډیر زبردست دی، هر چاله دا ذمہواری ورکول شو، خو حکیم هم دی، حکمت خاوند هم دی. ځکه الله جل جلاله مناسب دا وګڼه چې دا ذمہواری دا بشري الله تعالی د زنانو بځای نارینه ول ورکړه. الله تعالی دې مال او تاسو او ټول مؤمنانو او قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق ورکړي. والمطلقات او طلاق شوی خزی یتربصن انتظار بکئی بانفسهن بلزانو سرا ثلاثه قروء تردریو حیزو پوری ولا یحل او ندی جائز لهن اغید پارا ان یکتمنا چپٹ کی ما خلق اللہ سچ پیدا کری دی اللہ تعالی فی ارحامهن دا اغی پگیڑو کے ان کننا کچر اغی یؤمننا ایمان لری باللہ اللہ تعالی باندے والیوم الآخر او برزد آخرت وبعولتهن او دا اغی خاوندان احق زیاد حقدار دی بردهن پبیر تراؤستو ددوئی فی ذالکا دیمودکی ان ارادو کچر ارادہ لری دوئی اصلاحا دا اصلاح ولہن او خذل را حقون دی مثل اللذی پشاند آغی علیہن چپدی خزودی بالمعروفی بخطری کی سرا وللرجال او سڑود پارا علیہن بدوئی باندے درجہ اجت والدے واللہ او اللہ تعالی عزیز غالب دے حکیم حکمت والا دے وما توفیقی الا باللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین.